مونږ د فرض د روژه ماتي د وجې نه لاړ نه شي او پېشمني وختي پاسې ښځو نه چې هلته کوي مونږ د ښځو نه ښځې د مونږ نه تکړه دي په خدای یقین وکړئ ښځې د مونږ نه تکړه دي مونږ چې مازدیګر شي که نه او چې غږ مه کوئ ورو سړی ګورې دغه دی زمري د برېتونه نیولې او روژه پې لګېدلې ده ای خدای دا روژه چې ته سسکوله ده یا چا په سر لګېدلې نو خو دغه ښځه په کور کې د سهار وختي غریبه پاڅېدلې ده جامې یې انځلې دي کور یې جارو کړی او ماسپښین مازدیګر لګیا چې غوښه پرې کې تاله پکوړې پخوي تاله کباب پخوي څونه خوارې کوي محنت کوي ته به روژه مخکې ماتې هغه دنه وروسته ماتې او لا نخۍ بېلې کوي مالګه په کبابو کې زیاته ده مالګه پکوړو کې زیاته ده خدای چې دا مازدیګر دی واما مالګه زیاته ده دا څه خبره ښه پېشمني غریبه هغه هم تراویح کې ته مو کې اما ماشومان ورته بېله پینګه پینګه کوي او په 2 بجې 3 بجې غریبه پاسي نو تاله پراټې پخوي تاله ګۍ مګۍ پخوي تاله سامان پخوي او تاله بیا راشي ویښی دی پاس هم کړ پاسه سړیا شابه بانګ وي خوله دې وازه کړي مداخله چې پېشمني مچان ني یعنې خوله به مچان دغه ښځې اپا کې غریبه تهجد هم کوي زنانه تاله پېشمني هم پخوي تا پسې منډې تړلې دي موی پاسوي دی او په هغې کې هم ته وایې بس ما پېشمني تړو په اوبو مې ونیوه هاي هاي وختي پاسه 2 رکعته نفل وکړه خدای بنده که دې وس کېږي نو بیبي سره دې لږ سره والا کار هم ورسره وکړه په دې کې ثواب هم دی دا امین کوي که نه د کور والا سره غریب لګي ټوله شپه او دغه کار ورسره کوي دغه د مخامخ ناست دی نو د مارونو پېشمني نه مخکې دا مې دې پورې وي چې پېشمني نه مخکې پاسې ګورې پېشمني رسول الله مبارک فرمایي تسحروا پېشمني وکړئ فإن فی السحور برکة پېشمني خوراک کې برکت دی خامخا پېشمني کوي سنت نو خیر خبره مې دې پورې کوله چې روژه ماتي وخت کې بنده خوشحاله یو خوشحالي ده دویمه خوشحالي کومه ده عند لقاء ربه چې الله سره ملاقات کوي نو بیا به هم خوشحاله دا روژې 2 برکاته نو ګوره یو خوشحالي خو داسې محسوسوې که نه نو بله به مې که خیر انشاءالله زم خدای دا خوشحالي خو شته زه خو په دې خوشحاله یم چې دا روژه ماتومه نو پروردګاره چې دا دې راکړه به م راکړې که خیر انشاءالله بل د روژه ماتي وخت کې دعا ګورې قبلېږي نو شیطان تاسې الف لام ورامي دی که نه چې مونږ یې ټول د کار ایستي دغه وخت کې شابه پکوړې او شربت د خدای بنده دغه وخت کې دعا قبلېږي لکه دعا وکړه خدای پاکداري وکړه ووایه چې خدایه که په دې روژه کې د ما نه څه غلطۍ شوي کوتاهي شوي الله راته معاف کړه دا ووایه که دروغ مې ویلي غیبت مې اورېدې چا مې کړي خدای غي مو بخښې ما مو بخښې دعا وکړې خو دعا قبلېدو وخت دی نو د مارونو که خیر انشاءالله چې موږ به روژې باندې سې صلات تسبیح هم کوئ که خیر روژه کې روزانه یو ځل کوئ ښه صلات تسبیح هم کوئ ذکر درود شریف تلاوت د قرآن شریف سورت اخلاص او حضور پاک فرمایي که څوک د سره داسې خبره وکړي چې تیزه خبرې د جګړې خبرې وایي اني صائم زما روژه ده بل کار کوه چې الله جواب مو ورکړه ستا په ځای فرشتې جواب ورکړي الله د رمضان دا روژه په موږ په خیر او عافیت تېره کړي الله په خوشحالۍ را باندې تېره کړي الله د صحیح رجوع نیولو توفیق راکړي الله چې کوم بیماران دي هغه هم ورته الله جوړ کړي الله د رحم میاشت په موږ یې په رحمتونو تېره کړي الله د تلاوتونو د نیکو عملو توفیق پکې راکړي ډېر دوستان دي د چوسترې او ملیشیا ته هلته یې زما ډېر زیات خدمت وکړو ډېر قدر زما وکړو بیا به چې ته انشاءالله بله جمعه کې ته د هغې متعلق تفصیلات ووایم زما ډېر قدر وکړو ډېر عزت یې زما وکړو ټولو ته په شریکه دعا وکړې چې الله تعالی وله خیرونه برکتونه خوشحالۍ ورکړي الله ټول دوستان د بیت الله حج له بوتلي الله ټول د رسول الله صلی الله مبارک روضې له بوتلي الله ټولو له د حجونو توفیق او د عمرو توفیق نصیب کړي یا الله چې څوک بیماران دي په دې مجلس کې په کورونو هسپتالونو کې روغ صحتونه ورکړي که څوک قرضداران دي الله قرضونه اخلاص کړي الله ته زموږ نه راضي شي بعضې ملګري دي ته مالي مشکلاتو کې ګیر دی الله مالي مشکلات یې په خیر او په خوشحالو بدل کړي اله العالمین ته د دواړو جهانو خیر نصیب کړي او د دواړو جهانو د شرونو او د فتنو او فسادونو نه پروردګاره په امن کې وساتي اله العالمین چې چا بچی نه اولاد ورکړي که چا نارینه اولاد نه پروردګاره نارینه اولاد الله د فتنګرو د فتنو نه مساتي یا الله د حاسدینو د حسد نه مساتي الله د حاسدینو د حسد نه مساتي الله د حاسدینو د حسد نه مساتي الله د شریانو د شر نه مساتي الله د کبرجنو د کبر نه مساتي خدای د بد نظرو نه مساتي د فتنګرو د فتنو نه مساتي یا الله د ټولو مسلمانانو اتفاق نصیب کړي الله که زموږ په زړونو کې چا سره بغض حسدي که مسلمان سره خدای غم لري که د نورو خلکو موږ سره بغضونه حسدونه هم لري خدای رسول الله صلی الله علیه وسلم د امت یو بل سره مینې پیدا کړي زنانو ته هم دعا وکړي چې خدای پاک یې په سرونو د حیا او د پردې ساتنه نصیب کړي او له د هر قسمه فتنو او آفات او مصیبتونو نه په امن او امان کې وساتي زموږ د جومات ته د ډېر لرې ځای او د بل ځای نه دوستان راځي الله د خیر او برکت او د خوشحالو زندګۍ نصیب وصلی الله تعالی علی خیر